موږ بې ځایه ډاډه یو، هلته عملونه نشته، هلته ډاډه مې یو. دې ته سړی حیران شي، سړي عمل هم نه یو ډاډی. صحابه کرامو ته وګوره، د نبي علیه السلام ملګري دي او په هغه پسې منځونه کوي، د نبي علیه السلام سره جهادونه او غزواتو له ځای یریږي او جاړي. او موږ او تاسو ته وګوره، شپه ورځ نافرمانۍ او د ډاډهتوب ته وګوره. عمر رضی الله عنه ته په یو ځل نه، په دوه ځل نه، په درې ځل نه، په کراتو په مراتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو موقعو کې د جنت زیری ورکړی. اے عمر ته جنتی، اے عمر په خوب کې مې ولیدو ستا جنت مې ولیدو، اے عمر دا مې ولیدو، اے عمر دا مې ولیدو. هغه لس صحابه چې ناستو 10 مبشره چې وته، ای کې ورته بیل زیری ورکو: ابو بکر فی الجنه، وعمر فی الجنه، وعثمان فی الجنه، وعلی فی الجنه، وعبد الرحمن فی الجنه، والزبیر فی الجنه، وطلحه فی الجنه الى اخر کو. چې هغه لس یاد پای کې دویم نمبر د دونو یاد کا: ابو بکر فی عمر ته جنتی ګوره، عثمان علی تاسو جنتیان. د دې باوجود به عمر رضی الله تعالی عنہ د دین یریدو چرته زه منافق نه یم. الله اکبر. موږ ته وګوره، موږ منافقت په ما څه کوي؟ زما په شان ایمان خو په چا کې وړو شته دی؟ غټي غټي خبرې. دا څوک چې غټي خبرې کوي، دا ډیر زیات چې کوم دی په معمولی عمل ډیر فخر کوي، د نمبر 0 د الله په نسبانه. او کوم انسان چې هغه د الله ډیر عبادت کوي او بیا مو چې ما هیڅ هم نه دی کړی، دا کمال دی. څومره عبادت چې وکړي بیا مو یې چېرې اسنه الله قبول کړی نه وي، اسنه منافق یې چېرته، دا کمالي انسان دی چې د الله نه یریږي، د په زړه کې خوف دی، د په زړه کې یره ده، ډاډه نه دی. چې ډاډه شوی دی